کلونه الله تعالی د محفوظ ساتلو او اوس با کدا په مصر کې ده په اخبارونو کې په دې رسالو کې مرادي خلک کی ګوري مونږ بس تعالی شتا حفاظت ورکو ستوبه لتكونا د لپاره چې تشی لمن د هغه چا د لپاره خلفقه چې تانه ورستو روان دي ان ورستو نسل آیت النخا نشانه هغه د لپاره نشانه جوړ شي نشانه عبرت جوړ شي هغه د لپاره وانه یقینا کثیر ډیر خلق ډیر من الناس د خلقنا ان آیت ډیر د خلقون عن آیاتنا زمونږ د آیاتونو نه لغافلون غافل دي ولقد بتحقیق سره بوأنا موږ ځای ور کړو بني اسرائیل ته مبوء صدق ځای درشتینی یعنی خيستا خپل مزیدار ورزقناهم او موږ روزي ور کړیو خوراک مور کړو هغه ته من الطيبات د پاک شوننا فمختلفوا بس دوی اختلاف نو کړي حتی ترغه وخت پوری جاءهم چراغ اغویت العلم پوها د پوی نه بعد اختلاف وکړو یعنی سره خو نه پویږي غلطي وشي کنه دا امکان شته د اصلاح امکان نشته او د معافي امکان نشته نه خپ پوی شول بیا انکار وکړو غنه بعد ان ربک بشک رب دستا یقضي فیصله بو کی بینهم د دې پمنس کی یوم القیامت پرز د قیامت فيما باغت کی کانو جودی فی باغ کی یختلفون چې اختلاف وکاو فإن كنت بس کچریت فی شکن پشکی مما دهغنا انزلنا چمغ نازل کړه دې الیک استا طرف ته فاسال بس پختنو کا الذين او خلقنا فاسال الذين بس پختنو کا او خلقنا يقرؤون الكتاب چې غوي تلاوت کوي ولي کتاب من قبل کتا نوړاندې لقد بتحقیق سره جاء اکر غل دتا الحق حق صحیح خبره من ربک استاد رب طرفنا ولا تكونن بستمکیگا من الممترین د شکون کنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب ده په دې مراد دانه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شک کو هر سوال کون کې هر شک کون کې هر پختنه کون کې د پیغمبرنا یا څوک جو زپوري دا اوري د فرعون لا څنګه پات شو دا څنګه چل شو دا ولې دا سی دا ده کنه ده او دا و کنه او دا خبر وغيرها وغيرها الله اذا سندا همدغه چې کوم الله تعالی بیان کړه ولا تكونن او تمکیگا من الذين او خلقنا کذبوا چغوی دروغ نسبت وکړو به آیات الله د الله آیاتونو یعنی په باره د الله آیاتونو کې فتكونا یعنی کته شی داسي یعنی دا کته شک وکړو فتكونا نشیبت من الخاسرین د توانیانو نا ان الذين بشکا کسان حقت چې ثابت شو علیهم باغوی باندې کلمت ربک کلمات استاد رب یعنی فیصله استاد رب حکم د عذاب لا یؤمنون ایمان نراوړي ولو جاءتهم کثیر راشدویتا کل آیت هر قسم معجزه هر قسم نشانات حتی ترغه وخت پوری رول عذاب چې دی وګوري عذاب الالم دردناک فلولا كانت قريه امنت بیا نشو یعنی نشو هیڅ یو کله كانت شو اغا کلی ته اشاره قريه کله امنت ایمان راوړې وې فنفعها نو فائدہ به رسولي ودته ایمان هو ایمان د یو کلم داسې نو یو کلم یو قوم داسې نو چې ایمان راوړې وې نو ایمان به ورته فائدہ رسولي وې هغه محاوره معنی داسې ده یو قوم داسې نو چې ایمان راوړې او چې ایمان راوړې نو فائدہ به رسولي و الا مگر قوم یونس علیہ السلام قوم سوا د یونس علیہ السلام قوم نه چې هغه ته ایمان راوړو او فائدہ ورته ورسوله یونس علیہ السلام خپل قوم ته دعوت ورکاو او ډېر تفصیل خو ورسره راشي سوره انبیاء کې هم بیا تفصیل ده او بیا هغه ته الله تعالی طرف نه خبر راغله چې دی باندې به عذاب راځي ځکه چې مانی نه او دی د قوم یې راو چې تاسو باندې به عذاب راځي پدې کې د عذاب علامات شروع شول هوا شروع شو سیلې شروع شو دی پوښل چې عذاب راځي او ورځ راغله نو دی فورن خپل بچی خپل زنانه حتی چې خپل زناور سروي هم وستل میدان ته ولای نه معافي غوښته چې علمګه معافي غواړي نو الله تعالی د دې د معافي قبول کړ بیا په دې باندې مفسرین اختلاف ته چې آیا دا عذاب نه وو کدا الله تعالی په دې باندې اضافي رحمت کړو او کدا د یونس علی السلام د خپل وخت نه مخکې د وتلو هغه یو احساس وغته ورکول دغه یونس علی السلام په دې وخت کې د قوم نه وته او دته د وتلو الله تعالی حکم کړي نو چې دوله څنګه چې نور پیغمبران تعالی ته چې اوزه سار وخت کې اوزه شاته مګوره بیا اوزه په دې وخت کې اوزه وغیرہ نو د صرف اندازه ولګولا چې عذاب راځي نو د بیلاړو نو د غوتل د الله تعالی د حکم نه مخ کې د الله تعالی خو خنوه نو دی وجنه الله تعالی د قوم ته معافي وکړه او هغه الله تعالی د مشي د ماهی په خېټه کې الله تعالی غشوندې اوسو او دا کار د پیغمبرانو کار د ګناه نه وی
د پیغمبرانو کار اجتهادي غلطي وي او د اجتهادي غلطي زموږ استاد حیثیت بیل ده موږ د پاره شاید چې الله تعالی اډو موږ د هغه گرفتونه کی باغې باندې دغه اجتهاد کی غلطي کې دی شي خو د پیغمبرانو درجه خو ډیره بلند ده هغه مو درجه ډیره بلند ده معصومه ده ناغي بنیاد باندې الله تعالی هغه تبیا هغه مای کی کیسه ور استرازیه په تاسو به جواب راي ما ته خو یاد معلوم نه تاسو تفصیلی وایي حسنات الابرار سیئات المقربین سیاغه دي جی جی ما ته نه معلوم ده البته دا غي نمونه دي چې څور کړی کته ټول تفصیل ما ته وایي پیغمبر په باره کې وایي کنه چې د دوی چې کومه اجتهادي غلطي دي ګناه نشته جی 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 یعنی دا نیک خلک دا حسن خلک جی 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 یعنی د نور خلک او کې او ته ګناه نه دوی ته ګناه جی دا منشياتي نه دا خو د قران کریم نه او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ټول ژوندۍ په دې باندې گواهه اځکه چې پیغمبرانو باره کې الله تعالی فرمایي ورسته د یوسف علی السلام کې سره راځي هغه هم تاسو وګورئ پیغمبران چې الله تعالی معصوم اون ساتي بیا په دې خبره باندې اعتماد نشي کېدلی او د دې معصوم ساتل یعنی د دې پاک ساتل د ګناهونو نه دا د هغه پیغام رسانی د لپاره ډیره ضروری خبره ده چې کوم پیغام دی تعالی ورکړی د خلکو ته ورسوه کما مثلا الله دې نه کوي الله تعالی دې متمافیو کی صرف د مثال په بنیاد باندې نقل کومه د هغه په بنیاد باندې کومه چې الله تعالی دې دا شک زموږ په ځل کې رامولي خو که یو خبره داسې ثابت شي یا زموږ په ځل کې راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته نعوذ بالله کمه کړي یا دلته زیاته کړي یا دلته خبره صحیح نه ده کړي نو دا ټول احادیث به مشکوک نشي او دا ټول قران کریم به مشکوک نشي چې یو سړی یو ور غلطه خبره کوي شي یا غنه لګه ګناه کې دی شي یا غنه لګه غلطي کې دی شي نو غنه غټه غلطي ولې نشي کېده نه غټه غلطي کې دی شي نو دیو جناب پیغمبران چې کوم دي دا د الله تعالی طرفنا او دې دا مراد هم نه ده په سورۃ یوسف کې راځي ته ان شاء الله به تفصیل تاسو وایم د دې دا مراد نه ده چې هغه د الله تعالی د انساني ضرورت مطابق هغه خواهشات نه دی ورکړي چې کوم نور انسانانو ته ورکړي نه خواهشات د نور مقابله کې د پیغمبرانو د نور مقابله کې زیات وي خواهشات نه مراد زموږ د نفسانی هغه شیطانی خواهشات خبره نه کومه هغه قوتونه چې هغه بنیاد باندې موږ توجه کیږي مثلا د بدکاری لپاره د نور شینو لپاره او دا په حلال باندې خدا ضروری دي حلال باندې دا ضروری دي نو چې ضروری دي نو پیغمبرانو تاریخ تاسو وګورئ څو ودونه غي دي او ټول ضرورتونه الله تعالی هغه په جسم کې الله تعالی هغه پوره کړی دي نو دا ټول شیونو د شتوالي باوجود دا ټول شیونو شتوالي باوجود الله تعالی هغه پاک ساتلی دي او مدک دغه د هغه درجه د اوچتوالي چې سره د دې چې دا خواهشتا هغه باوجود هغه الله د یاري نظام بچو ساتي هغه د وجنه پاتې شو دا نور بعد شو نه راشي کنه لکه موږ خو دینی سبقونو سره څه شیونه د ډاکټریم کو ما ته ګوډه نو بعضی ټکی مونږه خامخا د عربي یا بعضی ټکی مونږه په ډاکټري کې خامخا داسې اخلو چې هغه مریض باندې اسې خپل هغه روبا چې کني ما ډاکټري کړی دا سبق مې ویلې ده یا ما دا دینی سبق کړی نو دی وجنه داسې الفاظ چې په حدیثو کې دا الفاظ نه وي ناغه د پرنه البته دا خبره دا ټیک خبره دا صحیح خبره دا خبره چې تاسو کومه کوي دا عمدک کرانګي خبره ده او دا د الله د کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول احادیث په دې باندې گواه دي د پرويزيانو چې کومه فرقه جوړه شو پرويز کنه او د احادیث نه مني د حدیثونو بغیر د قران کریم تشریح کوي دا څه بنیاد باندې جوړه شو د احادیثو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې شک پیدا شو دیتا او دې دا شک بداو چې کني دا کوي دروغ هم کې دی شي او دا غلط هم کې دی شي دا ورستو خلکو په ګډوډ کړی وي او وغیرہ وغیرہ شل خبره پسې وترلې نو قران کریم بیل کو د احادیثونه او بغیر د احادیثونه قران کریم تشریح کې نه لري نو هغه تاسو د خپل خبره د لپاره تاسو مخه ته وساتئ به تاسو په دې ضرورت باندې او په دې اهمیت باندې او مقصد باندې به تاسو پوهیږئ صحیح ده کنه فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما هر کلا عددی تفصیل سورۃ انبیاء آیت نمبر 87 او 88 کې انبیاء و اتیایم کې روان دي ان شاء الله توبیا وګورو لما هر کلا امنو چې ایمان راوړو کشفنا نمنګ لری کړل انهم د اغوینا عذاب الخزي عذاب د شرمندگی فی الحیات الدنیا پښوند دنیا کې ومتعناهم او موږ فائدہ ورکړه دوی ته الہین تر یو وخت پوري